بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د الطریقه العصریه د دې مونږ دریم نمبر درس شروع کوو. الدرس الاول سبق زمون ختم شو. اوس را له تمرین راکړه. تمرین مشق ته وای. مشق مونږ ورته مشق وایو او دوی ورته تمرین وای. په عربی کې ورته تمرین وای. نو مونږ له اول نمبر سوال راکړه وای دا الفاظ هذا سره ملاو کوي. دا الفاظ د هذا لفظ سره ملاو کوي او وی وایي. نو دا کرسی راکړه. دا کرسی وای دا هذا سره ملاو کوي. عمود کرسی پیژنې موږ پاغي باندې کینو کرسی او عمود دستنې ته وای. د برنده کې یا دغه کې کمره کې چې کوم استن ورکړی شوی هغه ته عمود وای. او سقف بر چت ته وای. چت ته او کاس پیاله یا ګلاس پیالې کې کب چې پکې سکو یا اوبه پکې سکو هغه ګلاس یا ګلاس تم کاس وای او پیاله چې هغه تم کاس وای. ورق پانی ته وای. دا چې کوم د کتاب پانی دی دا یوې ته ورق وای. موږ اردو کې ورته صفحه وای. دا غشان تلمیذ شاګرد ته وای. ٹھیک شو. خادم نوکر ته وای. معلم استاد ته وای. یوسف دا د یو الک نوم دی. حارس دا څوکیدار ته وای. ٹھیک شو. نو اوس موږ لرا کړی دی وای لکه هاذا کرسی دا هاذا دی کرسی سره ولګوي وغیرہ. نو موږ سره ولګوي دا کرسی سره هاذا ولګو. بیا عمود سره هاذا ولګو. سقف سره هاذا ولګو. هاذا کرسی دا کرسی دا بیا له هاذا عمود دا ستند هذا سقف دا سقف چت توي چت دے. هذا معنا دا کاس معنا پیالا یا ګلاس. نو موږ ورسره ګلاس لیکو. دا ګلاس دی. هذا ورق. هذا معنا دا او ورق معنا دا پانا دا. هذا معنا دا او تلمیذ معنا دا شاگرد دی. هذا معنا دا خادم معنا دا نوکر دی. هذا معنا دا او معلم معنا دا استاد دی. معلم سکھانے والا خودل والا. هذا معنا دا او یوسف معنا دا یوسف دی. هذا معنا دا او حارس معنا دا څوکیدار دی. ٹھیک شو. نو دا موږ لرا کړیو وای دا د الفاظو سره دا کرسی عمود سقف کاس ورق د الفاظو سره هذا ولګوي او وی وایي. نو هذا کرسی هذا عمود هذا سقف هذا كأس هذا ورق هذا تلميذ هذا خادم هذا معلم هذا يوسف هذا حارس. دا موږ لا اولنې سوال لا کړو. دویم سوال را کړی دی اردو دلته کې را یعنی په عربی کې یو لفظ را کړی وای هذا ور سره ولګوي چې تاسو د هذا د مشق خپوخ شي چې هذا تاسو ارس سره لګولې شي. اوس دویم سوال را کړی وای په عربی کې ترجمه وکړي. په اردو کې را جملې را کړی وي د دې په عربی کې ترجمه وکړي. نو اول خو ګوره پنسل نه لري. پنسل یو پین وی یو پنسل وی. پنسل چې کوم موږ هغه په شارپنر ولا سوکو باسو او دا هغه لیکل بیا میټاویږي ختميږي نو هغه ته پنسل وای. نو پنسل ته په عربی کې قلم الرصاص وای. قلم الرصاص. ٹھیک شو. او هذا معنا دا یہ معنا دا هذا اردو کې ورته یې وای. موږ ورته په اردو کې په پښتو کې دا وایو او په عربی کې ورته وای هذا. نو یہ پنسل ہے. هذا قلم الرصاص. هذا قلم الرصاص دا پنسل دی. اوس وای دا کړکۍ ده. کړکۍ ته په عربی کې شباک وای. شباک. نو هذا معنا دا په عربی کې لیکو یہ هذا او شباکن. هذا شباک. او دا دیوار دی. نو دیوار ته جدار وای. جدار. نو د هذا د یہ د پر راضی هذا او جدار د پر دیوار د پر راضی جدار. هذا جدار دا دیوار دی. یہ ستون ہے. ستون دا ستن ته وای. نو عربی کوي هذا
عمود عمود دا ستندا یہ لڑکا ہے نو پختو کې وای دا الګ ته په عربی کې وای هذا ولد دا الګ ته یہ مرد ہے وای د دې عربي ولیکي مو په پښتو کې وای دا سړی دی او اردو کې وای یہ مرد ہے په عربی کې وای هذا رجل رجل بیا وای یہ باپ ہے دا پلار دی اردو کې وای یہ باپ ہے مونږ په پښتو کې وای دا پلار دی او په عربی کې وای هذا والد الګ د پاره ولد راځي دی و سره الف نوي و سره الف نوي دا هلک د پاره او د پلار د پاره راځي والد دی و سره الف وی او د لام د لاندې زیر وی دلته د لام د پاسه زبر وی او واو نه پس الف نوي نو ولد الګ ته وای والد پلار ته وای هذا سعيد دا سعيد دی هذا سعيد سعيد د چانوم دی ٹھیک شو نو په عربی کې وای هذا سعيد هذا یہ مدرس ہے مدرس استاد ته وای نو په عربی کې وای هذا مدرس مدرس ورته وای استاد ورته وای هذا مدرس او اردو کې وای یہ عالم ہے موږ په پښتو کې وای دا عالم دی او په عربی کې وای هذا عالم هذا عالم ٹھیک شو نو دای موږ له دوه سوالونه راکړو اول سوال راکړو چې دا هاذا سره دا الفاظ ملاو کوي دا د عربی الفاظ دي دای را راکړي و دې سره هاذا ملاو کوي وی وایي ٹھیک شو نو موږ ور سره ملاو کړو ویم ویل او بیا ور سره په پښتو کې خپل ترجمه مولي کړه او دویم سوال راکړی وای په عربی کې ترجمه وکړي نو دا په اردو کې جملې راکړي یہ پنسل ہے نو موږ ورته ویل کې هاذا قلم الرصاص بیا لیکلي و یہ کھڑکی ہے نو موږ ورته ویل کې هاذا شباک بیا لیکلي یہ دیوار ہے موږ ورته ویل کې هاذا جدار بیا لیکلي یہ ستون ہے موږ ورته هاذا عمود بیا لیکلي یہ لڑکا ہے موږ ورته ویل کې هاذا ولد دلته کې یہ مرد ہے هذا رجل یہ باپ ہے هذا والد یہ سعید ہے هذا سعید یہ مدرس ہے هذا مدرس یہ عالم ہے هذا عالم نو دا زمونږه د طریقه العصریه د مشق اولنې سبق ان شاء الله دا مشق په دې بل درس کې ان شاء الله ختم کو او دا زمونږ دریم درس د طریقه العصریه دریم سبق ان شاء الله راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام